ستا ارشاد دے ان رحمتی سبقت علی غضبی خدایا ستا رحمت ستا پا غضب بانی یا اللہ اڑان دے اے ربا دے سپنگیرو لاسونو چت کری دی اے ربا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله يا رحيم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا رحمن يا الله يا اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا ما هو اهل اللهم بدل سيئاتنا بالحسنات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ زمون ټول گناہونه معاف کی یا اللہ زمون په گناہونو باندې د محو قلم راکاږي یا اللہ مون سره د درگذر او د عافیت معاملو کی یا اللہ مونږه د خپل گناہونو باندې اقرار کو یا اللہ مون قصوار یو پروردگار مونږ گناهګاران یو یا اللہ ته غفور ذاتی خدایا زمون په گناہونو باندې د محو قلم راکاږي یا اللہ مون سره د عافیت او د درگذر معاملو کی پروردگار دا سمرا حضراتو چه تراؤ کے شرکت کرے دے خدایا اجر عظیم یہ نصیب کی گناہوں نے پنے کو سر بدل کی یا اللہ دا حافظانو دا الف لامیم نتر الناس پور یا اللہ طول قرآن ختم کو خدایا دا قرآن دا طول امت مسلمہ دا پارا دا شفاعت ذریعہ جوڑی یا اللہ کما غلطی دا قاریان و حافظان و صاحبان و شوی خدایا پاکی مانی زمون مواخذوں نکی لوی کتاب دے پروردگار دا غیرات درگزرو کی یا اللہ دا سمر عبادتونا سمر ذکر اسکار روجی تلاوتونا پروردگار چی امت مسلمہ کری دی بخبل دربار علی کی قبول و منظوری کی یا اللہ زمون عبادت قبول کی یا اللہ زمون عبادتونا مردود نکی یا اللہ زمون عبادتونا دا پیسیم ندی پروردگار استا رحم زیاد تے خدای دا قبل رحم دا تقاضی مطابق یا اللہ زمون عملونا قبول و منظور کی یا اللہ دا تراوی چی دا زمارونا کی دا تراوی دا ذکر اسکار عبادتونا دا روجی دا سہر نتر ماخام پور نہر خدایا دا طول عبادت بخبل دربار علی کی قبول و منظور کی یا اللہ دا امت مسلمہ پہال باندے رحمو کی یا اللہ دا امت مسلمہ حاجتونا دا شریعت مطابق دخپلو حاجتونا دخپلو خزانونا پورا کی یا اللہ دا دی حاضر جمع کی چھ دا چا سہ حاجتی دا شریعت مطابق خدایا دخپلو خزانونا پورا کی پروردگار من فقرائیو ستا ارشاد دے انتم الفقراء الاللہ یا اللہ منگا فقرائیو منگا مسکینیو منگا فہرہ و ذلیلیو ربا تخوی و غنی ذاتی یا اللہ زمون حاجتونا دا خپلو خزانونا پورا کی یا اللہ طول بیمارانو تا صحت کاملہ مستمرہ عاجلہ نصیب کی یا اللہ دیر مشران کشران بیماران دی زوانان بیماران دی پروردگار تعلیم بذات الصدوری یا اللہ طول بیمارانو تا صحت کامل نصیب کی زمون یورور مشر خدایا بیمار دے یا اللہ حقتا صحت کامل نصیب کی یا اللہ بیماری ہے غٹا دا خدایا نوجوان دے پروردگارا دا خپل نوجوانی عبادت دا پارا پریگی دی اے ربا دا نبی علیہ السلام پا توفیل باندی یا اللہ دے نوجوان روڑتا خدایا دا دغلوی مرض نا یا اللہ علاج ور نصیب کی یا اللہ دویانو تے محتاج نکی یا اللہ ڈاکٹرانو تے محتاج نکی پروردگارا پا خپل قدرت کامل سرا دے نوجوان رور لیا اللہ صحت کامل نصیب کی یا اللہ یو بل مشر داغم یا اللہ بیماری دا خدای گردہ کی کانا دے پروردگارا تعلیم بذات الصدور یا اللہ صحت کامل ورطور نصیب کی یا اللہ صحت کاملہ مستمرہ ورطور نصیب کی دے یو بل مشر خدای مور بیمار دا آغا بیمار دے ربا دیتم صحت کامل نصیب کی یا اللہ سمر حضرات چلے دعاگانو درخواست کرے دے خدای دے طول بیمارانو تا صحت کاملہ مستمرہ عاجلہ نصیب کی یا اللہ ما تبسوک یادی سوک بیاد نہیں خدای تقو علیم بذات الصدوری یا اللہ پکم کورونو کی چھ بیماران دی زنان دی ناری ندی معشومان دی کشران مشران دی خدای پا ہر بیمارے چھ مبتلا دی یا اللہ صحت کامل ورطور نصیب کی
یا الله دا بیماریاں ختم کی پروردگارا بے روزگار ته د حلال روزگار ملو کی یا الله زمون ډیر رونه بے روزگار ګرځي پروردگار پروژه کې داغي روزگار نه داغي پکور کې رزق نه ربا ستا خزانه ډیر دي یا الله ستا خزانه لوی دي اے پروردگارا اے دا محمد ربا اے دا عائشہ ربا خدای دې بے روزگار ته د حلال روزگار ملو کی یا الله د دې فقراو دا فقر ختم کی یا الله د حلال مزدوری او د حلال رزق ورته نصیب کی یا الله د ډیرو خلکو قرضونه دي پروردگارا دا قرضونه د وګونه ختم کی یا الله قرضونه ختم کی خدایا د ډیرو خلکو دشمنی دي یا الله په امت مسلمه کې ډیر عداوتونه بغضونه نفرتونه حسدونه دي خدایا دا دشمنی ختم کی یا الله چې کوم حضرات دشمنیان دي یا الله دا دشمنی ختم کی یا الله دشمنی پر ورواله سره بدل کی څنګه دا اوس او د خزرج دشمنی ختم کړی دا رب د امت مسلمه دا دشمنی ختم کی یا الله دا بغضونه حسدونه نفرتونه کینی دا مختا ومل خدای ختم کی مینا محبت قائم کی اتفاق اتحاد قائم کی یو بل یا اللہ زار قربانی دل نصیب کی یا اللہ نفرتون ختم کی طول دا نبی علیہ السلام امتیان دی طول کلمہ گو دی اے ربا دا نبی علیہ السلام پا توفیل بانے خدای طول عداوتون نفرتون ختم کی یا اللہ دیر حضرات وفات شوی دی خدایا تیر ظلمون سرا پدی روجو کی او پدی تراؤں کے او پدی ختمونو کی اللہ ملگری ہو اگی دعاگانو کے شرکت کرے ہو اگی تراؤں دی ختم کی اللہ شرکت کرے ہو پروردگار اس پی لوی انبار دا خور پروتے اے ربا چکم حضراتو بانی یا اللہ عذاب قبری خدای عذاب قبر تینو اچھت کی یا اللہ مغفرت نصیب کی یا اللہ سمرہ حضرات چی وفات شوی دی دنن تاریخ نواخلا تر نبی علیہ السلام پوری اور نبی علیہ السلام نوالا تر آدم علیہ السلام پوری جو سمرہ کلمہ گو دی خدای دا طول مغفرت تام نصیب کی یا اللہ طول تا مغفرت نصیب کی یا اللہ بے اولاد تا اولاد صالح نصیب کی یا اللہ دا دیرو حضراتو غیق دما شمحانو نتشدہ اے ربا ستا خزانی دیری دی ستا خزانی لوی دی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ یا اللہ ستا خزانوں کے حکمی نشتا یا اللہ بے اولاد تا اولاد صالح نصیب کی یا اللہ بے اولاد تا اولاد صالح نصیب کی اے پروردگارا دا اولاد والا تا اولاد دیندار کی یا اللہ زمون دا نوجوان طبقہ دا نوجوان رونا دا نوجوان خوہندی خدای دا فسق او دا فجور او دا نافرمانے او دا بے حیث سیلابون یوڑل اے پروردگارا دا نوجوان طبقہ دا صحابو دا صحابیاتو پلا ربان درا ولی یا اللہ دا دیندار کی یا اللہ دا فسق او دا فجور او دا نافرمانے دا اڑی ختم کی یا اللہ زی پزی دینداری قائم کی اے ربا زی پزی مدارس و مساجد قائم کی مراکز دین قائم کی فسق و فجور یا اللہ ختم کی اے ربا دا سمر نافرمانی چھ دا یا اللہ بقبل قدرت کامل سر ختم کی اے ربا دیر حضرات خدایا حجت مندی یا اللہ زمون حجتونو بانی تو خبردار ذاتی یا اللہ زمون حجتونو دا خپلو خزانو نفورکی یا اللہ مونتا دا عذاب قبر نجات راکی یا اللہ دا زنکدن پسختو کرا سر مددگار شی اے ربا دا عذاب قبر نم بچو سانتی یا اللہ دا گسلا سمالامی نم بچو سانتی یا اللہ دا پولیس رات پسختو کرا سر مددگار شی اے ربا نبی علیہ السلام چھ ولالی جبریل و آدم علیہ السلام ولالی خدای دا قیامت پور ازبانیم دا ذلت و ناکامی نبچو سانتی یا اللہ دا دنیا دا ذلت و رسوائی نبچو سانتی اے ربا مونگا اقرار کو مونگا قصواریو زمونگا سترگم یا اللہ ستانا فرمان دی زمونگا خلا سنا پی وکونا خلا یا اللہ ستانا فرمانے احوازونا کئی یا اللہ مونگ باغیانیو یا اللہ مونگا سرکشیو خدایا تاتم جو لے اچھے دکڑی دی یا اللہ تاتم لا سنو بڑونی دی اے ربا بلا درگاہ نشتا اے ربا چاگا درگاہ تو مونگ لہن شو اول تا دا معافی در خواہسو کو یا اللہ تا شریک نہ لری یا اللہ تا حجت نہ لری یا اللہ بے مثل و بے نظیری خدایا دا چاگو معافی بانی دی پروان رازی یا اللہ زمون تا معافیوں کی
خدای ستا پر خدای کې چرته کمی ناراضي یا الله که ته ټول ته معافي وکړي خدای ستا پر خدای کې چرته کمی ناراضي اے پروردګار دا څومره سرکش یو یا الله مونږ ته باوجود د سرکشۍ نه خدای معافي وکړي یا الله مونږ سره د درگذر معامله وکړي اے ربا دا څومره زناکار او شرابیان او نافرمان او بالمازه او عداوت کوونکي او بغضان او کینهګر خدایا دا خو ټول د نبی رسول الله امت دی یا الله باوجود د دې ګناهونو ورته درگذر وکړي یا الله معافي مونږ وکړي یا الله زمونږ ته ناصري زمونږ مددګاري خدایا مونږ سره محبت وکړي یا الله ستا نوم خدایا ودود دی اے رب مونږ ته ستا محبت غواړو خدایا زمونږ بدن او زمونږ خلا او زمونږ جسم خدایا ستا د محبت قابل نه دی اے رب خو ستا یو نوم ودود دی خدایا د هغه ودود په وجه باندې مونږ سره محبت وکړي خدایا زمونږ ګناهونه ډېر دي اے رب زمونږ ګناهونه ډېر دي یا الله ته ستاري خدایا مونږ باندې پرده واچي یا الله ته رحیمي یا الله ته رحماني خدایا مونږ سره د رحم معامله وکړي اے رب ته یو صمد ذاتی بے نیاز ذاتی خدایا ستا ارشاد دے ان رحمتی سبقت علی غضبی خدایا ستا رحمت ستا په غضب باندې یا الله وړاندې دي اے ربا دې سپینګیرو لاسونو چت کړی دي اے ربا دې علماء لاسونو چت کړی دي یا الله مونږ سره د درگذر معامله وکړي یا الله مونږ سره د عافیت معامله وکړي اے ربا د عذابونو نه بچ وساتي یا الله دنیا کې هم د رسوایی نه بچ وساتي یا الله په آخرت کې هم د رسوایی نه بچ وساتي یا الله کته مونږ ته معافي وکړي خدای ستا په خدای کې کمی ناراضي او کته عذاب راکې نو خدای ته قادري لیکن یا الله زمون په ملاګانو کې ستا د عذاب د برداشت صلاحیت نشته اے ربا مون سره د درگذر معامله وکړي یا الله دا خود نبی رسول الله مرحوم امت ته دا خو نه حزبین امت ته دا خو د سردار دو جهان امت ته یا الله دا روزه د بزرګ میاشتا خدای په دې روزه کې د ټول حضرات مغفرت نصیب کړي یا الله به مغفرت هم پرې نه دي یا الله به درگذر هم پرې نه دي یا الله به رحمت هم پرې نه دي اے رب د رحم معامله سره وکړي یا الله څومره دعاګانې د خیر چې نبی رسول الله غوښتلې دي خدای پاکي کې زمونږ برخه وکړي څومره شرورونه پناه غوښتلې ده یا الله دا شرورونه مونږ ته پناه نصیب کړي او خدایا دا څومره حضرات چې دعاګانو درخواست کړې دي خدایا دا غي دا دعاګانې د خپل دربار علی نه قبول او منزور کړي او یا الله دا ټول دعاګانې په توفیق د نبی رسول الله قبول او منزور کړي اخر خاتمه په ایمان باندې کړي فصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك يا رب.